څه کیسه وه د ډوب بابا؟ یاره جي دا خو زه وړوکی ونیومه ها. هغه ټایم کې چې یاره دې ډوب بابا ویلي وو چې یاره زه دې سیند ته ټوپ کوم. ډېر خلک وایي چې سهار به راوځي 2024 کې. ما هم داسې اورېدې، زه په خپله هم ځکه دلته رالم چې یاره دا خو زه هغه ټایم کې ډېر وړوکی وم. دا ډوب بابا چې و دا څه کیسه وه داسې؟ دا ډوب بابا داسې کیسه وه چې دا دې کمره کې پاتې کېدو او دماغ کې فرق و نو خلکو ته یې وایي چې تاسو سترګې پټ کړئ او زه سیند ته دانګم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو دلته خیرآباد ته راغلی یم. ډوب بابا په نوم باندې یادېږي. ډېر سوشل میډیا باندې یو غوغا چالو ده چې دلته ډوب بابا دی او دا به په 2024 کې په لومبني تاریخ باندې چې کوم دی راوځي بو. تاسو وروسته بیکګراونډ کې ګورئ ډوب بابا ته راغلي یو. نو راځئ ویډیو سره تفصیلي ویډیو سره پوره ویډیو سره وګورئ. نور ملګري دي سره هغوی سره به هم خبرې اترې پکې کوو. راځئ مخکې دلته چې کوم دی دا یو کامره یې جوړه کړې ده. ډوب بابا چې کوم دی دې کې به پاتې کېدلو او تاسو کیمرامین صاحب به تاسو ته وښایي مخامخ چې کوم دی جالي مازونه چې کوم پراته دي دا تاسو ته مخامخ ښکاري په سکرین باندې او دې ځای کې چې کوم دی قدرمندو ډوب بابا چې کوم دی پاتې کېدلو به او ډېر خلک وایي چې 2024 کې چې کوم دی ډوب بابا به راپاسي په لومبني تاریخ باندې. ملګرو ګورو کوشش کوو چې ډوب بابا به څنګه راپاسي. دا څه کیسه وه د ډوب بابا؟ یاره جي دا خو زه وړوکی ونیومه هغه ټایم کې چې یاره دې ډوب بابا ویلي وو چې یاره زه دې سیند ته ټوپ کوم. دا لیر لاړه ده، دا چونه هم لګېدلي ده او چې یاره زه به دومره وخت هغه وخت خو ما نه هېر ده چې څومره ټایم یې یاد کړی و، خو به هر حال خو هغه چې کوم دی نو اوسه پورې هېڅ پاته ونه لګېده. خو ډېر خلک وایي چې سهار به راوځي 2024 کې. ما هم داسې اورېدې، زه په خپله هم ځکه دلته رالم چې یاره دا خو زه هغه ټایم کې ډېر وړوکی وم. خو چې کله ما واورېدل چې یاره دا به راوځي نو زه په خپله هم نن رالم دې ځای ته یاره زه دا ځای بیا ووینم ځکه چې هغه ټایم کې زه ډېر په ماشوموالو کې دلته راغلم. دغه مني چې لکه دا به راوځي؟ یاره ما خو یقین نه راځي په دې وجه چې هغه خلکو ته ویلو چې سترګې پټې کړئ او زه دې سیند ته ټوپ کوم. نو اوس بیا هېڅ پاته ونه لګي چې هغه په دې ککرانو کې په کم طرف باندې لاړ ډوب بابا په خپله باندې ویلو چې تاسو سترګې پټې کړئ او زه په دې لارې باندې ځمه سیند ته وردانګم. نو خدای خبر شه چې پاس روډ ته ختلی دی که کور ته لاړ دی که کوم ځای ته لاړ دی خو دې ځای نه خپې ایستې دي بس تنګ شوی و. دلته نور ملګري هم موږ سره دي دی نه به اوسه پوښتنې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ډوب بابا چې و دا څه کیسه وه داسې؟ السلام علیکم. دا ډوب بابا داسې کیسه وه چې دا دې کمره کې پاتې کېدو او دماغ کې فرق و نو خلکو ته یې وایي چې تاسو سترګې پټ کړئ او زه سیند ته دانګم او اوسه پورې مونږ ونه کتو چې لکه څنګه به راوځي او که سیند ته یې ټوپ کړی دی که نه کور ته تللی دی که څه ځان یې غیب کړی دی دلته یې تنګ شوی و. نو دا ذهن مني چې راوځي به اوبو نه؟ یاره نه راوځي. نه. صحیح شو جي. ده هم ډېر ښه میسج راکړو ملګرو چې ده ویل چې دماغو کې فرق و نو کیدای شي دماغو کې څه فرق راغلی وي. بابا څه کیسه وه؟ دا زما نیکه دی او دا چې دی ډېر مخکې مونږ نه کور کې څه خفه شوی دی او راغلی د سیند ته یې دانګلي ده او مونږ اوس 4 ورځې وشوې چې راغلي یو دلته فیملي ټول راغلي یو. خلک وایي دا به په 2024 کې راوځي نو مونږ راغلي یو. که چېرته رادغه شو دا مونږ نه کور کې خفه شوی دا زما نیکه دی. دا ذهن مني چې دا به اوبو نه راوځي 50 کاله پس به دا اوبو نه راوځي او کور ته به واپس راځي؟ چې دا نه دي خو دا خلک وایي چې زه راغلي یو که نه زما ذهن خو خپل ځاني نه مني خو فیملي راغلي یو. صحیح ده ملګرو. ده هم ډېر ښه میسج راکړو. دا وایي چې زما نیکه دی او خلک راته وایي چې 2024 کې په لومبني تاریخ چې کوم دی راوځي به کور ته به راځي. نو مونږ یې چې دا یو چې راغلي یو سیند غاړې ته تماشا کوو. نو دلته یو څو ملګري نور هم دي دی سره به څه پوښتنې به نه کوو. ملګرو دا لار چې کوم ده چونی اچولي د لارې کې او خلک ډېر خلک وایي چې په دې لارې کې چې کوم دی ډوب بابا لاړو او دا ترکۍ دي کاڼي تاسو ته ښکاري مخامخ دې ترکو نه یې ډانګلي دي په دې سیند کې. خو ملګرو صحیح رایې چې کومه ده زه به درته په دې ویډیو کې اخري کې به درته درکوم چې دا څه کیسه وه او څه کیسه نه وه. دا ترکۍ دي په دې لارې باندې چې کوم دی ډوب بابا چې کوم و او هغه راغلی و او داسې مې هم اورېدلي دي چې هغه سره یو مرید هم و. دا لاندې ځای تاسو ته ښکاري دلته کې به راوځي او بیا به خپل مزار چې کوم دی کامره تاسو وکته هغه ځای ته به واپس راځي. ویډیو وکته او ما ذهن مطابق چې کوم دی ډوب بابا چې کوم څنګه و څوک به څه رایې ورکوي څوک به څه رایې ورکوي. زما رایې دا ده چې دا د کمرې کې چې کوم دی ډوب بابا ناست و مرید هم ورسره و او دې دوران کې چې کوم دی سیلاب په باندې راغلی دی او سیلاب سره چې کوم دی ویچت کړي. ډوب بابا یې هم ویچت کړی دی او هغه مرید چې کوم دی هغه هم ویچت کړی دی.
که چاته ملګرو د دې معلومات وي ډوب بابا موږ ته خپل رای کمنټس کې ضرور راکړئ. ما شاهد منو خلوال ته راکړئ اجازت. ښه د وباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.